अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د برېښنا د مهمو سوالونو او جوابونو پر رابطه باندې ده. د دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مهمو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د مهمو سوالونو او جوابونو ته. راځو اول سوال ته، برېښنا څه ته ویل کیږي او برېښنا څه کار او فعالیت اجرا کوي؟ جواب: برېښنا بهیدل د انرژي دی چې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي او د دې د سورس منبع پاور پلانټونه او جنریټر دي، او برېښنایی الکترونونه د کنډکټر په واسطه یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، او برېښنایی الکترونونه په بند برېښنایی سرکټ کې کار او فعالیت اجرا کوي. او په بند برېښنایی سرکټ کې څو مهم وسایل موجود وي چې عبارت دي د کرنټ سرکټ، ریزسټنس، کنډکټر، ګراوندینګ او انسولیټر څخه. راځو د دې شپږو واړو معناګانو او تعریفاتو ته. کرنټ یو برېښنایی حرکت دی چې په امپیر باندې اندازه کیږي. سرکټ یو مکمله بنده راسته ده چې په دې کې برېښنایی منبع، کنډکټر او داسې اوټ برېښنایی لوډونه موجود وي لکه بلپونه، واشنګ ماشین، هیټر او داسې نور برقي وسایل. ريزسټنس ممانعت ته ویل کیږي او د برېښنایی الکترونو د بهیدو ممانعت کوي، دې ته ريزسټنس ویل کیږي. او کنډکټر هغه دی چې په دې کې برېښنا یعنی الکتریسيټي د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، دې ته کنډکټر ویل کیږي، لکه مس، المونیم او سلور. او ګراوندینګ هغه دی موږ د هر قسم برقي وسایلو د باډیو سره ویر یا کنډکټر چې دی دا نصب کو د ځمکې سره رد کوو ترڅو زموږ د هومن باډي حفاظت او ساتنه وکړي او موږ د برق د خطراتو څخه وژغورو. او انسولیټر هغه دی چې د هاي ریزسټنس کیپیسیټي وي چې په دې کې الکترونونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي نه، او دا دوستانو ممانعت کوي د الکترونونو د بهیدو، لکه دوستانو شیشه، ربړ، لرګي او داسې نور. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. السلام علیکم.